د پښتني افغان زرینه دوره. د خپل زرین دور په جریان کې د پښتنو نیکونو ګندهارا د سولې د یو څراغ په توګه ولاړه، د یو زرین کلتوري ټول شموله ټولنه په توګه د هنر او فکري پرمختګ دا سیمه د رنګارنګ علمي کلتوري په توګه وده کولو چې پیشي قدمونه ګشت ګرځېده او څراغ ډیوه یې تر وطنونو ورسېده. دا سیمه د ځانمرګو بریدونو، برقیزو فسادونو او مذهبي بنسټپالنې له عذابه پاکه وه. پر ځایه دا د پوهې او نوښت مرکز و. د زده کړې، ساینس، طب او نورو مختلفو برخو پرمختګ دا د خپلوانیو انسان دوسته ټوله سیمه په ځانګړي ډول د خپل تمدني جوړښت، ټولنیز ارواپوهي او تاریخي شعور له مخې د یوه لرغوني تمدن واحد ځانګړي لرله. دغه پښتني سیمه لرغونی تمدني پیاوړی سیکولر اعظم درلودی. بېلابېل مذهبونه په یوه ټولنه کې سره شتون درلودی او فلسفي متنونو د لیکلو او خپرولو لپاره مشهور و او د سنسکریت ژبې او ویدیک ادبیاتو زیږون ځای و. د پښتني پلورنه د پښتنو ګندهارا مشهور پوهان چې په دې زرین دور کې شامل دي. پښتني چارواکا په دې سیمه کې لرغونی مادیزم ښوونځی بنسټ ایښودونکی و. پښتني پانیني 5مه پیړۍ د سانسکریت یو مشهوره فیلسوف او ګرامر پوه دی چې د سانسکریت ګرامر په اړه د هغه د مقالې استادهایي لپاره پیژندل شوی دی. پښتني چانکایا کوټلپه 4مه پیړۍ یو ښوونکی، فیلسوف، اقتصاد پوه او فقیه چې د ارتاسستر لیکوال دی. پښتني کمارالتا 3مه پیړۍ د بودایزم د سوترانتیکا ښوونځي بنسټ ایښودونکی و. پښتني واسوبندو 4مه پیړۍ د بودایي فلسفې په دود کې یو اغیزمن مفکر و. په هر صورت د سیمې سوکالي د یو لړ په بیل دورو کې د یرغلونو او جګړو له امله ګډوډې شوې. د عربي ترکانو اشغالګرو، منګولیا، بیا تر ننني اشغالګرو، پراکسیس، ارتجاعي او نورو تورو ایډیالوژیو او پراکسیانو په تعقیب د عربي اشغالګرو راتګ د تباهۍ او بربادۍ دوره پیل کړه. بیا دا نږدې اوس دا ټوله سیمه په دا 40 کلونو کې دا سیمه نوره د شخړو او نیابتي جګړو په ډګر کې بدله شوه. د ترهګرو د روزنیزو کمپونو او د اروپکو لابراتوارونو سره د تاوتریخوالي په یو فابریکه بدله شوه.